بیا هم سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ورونو موږ خو راغلي یو د افغانستان لپاره یو کانفرانس و د یو کې د برطانیې په پارلمان کې مخکې مې خبرې وکړې اوس به درته لږ لندن وښیو چې لندن د اخترجان او زما خوږ ملګری ملکزی صاحب چې په افغانیت او په افغانستان ډېر مین دی دا هم راسره دی نور دلته په افغانان ولاړ دي الحمدلله ډېر مینه وال دي نو دې ته لندن آی وایي که نه لندن آی دا ده که نه د لندن سترګه چې ورته وایي ټولې دنیا دې نه ګوري او دغلته پارلمان دی چې دا اوس موږ پکې دغه مو کو دا ګور دلته په اول ځل موږ افغانانو دا اعزاز دی چې موږ د کانفرانس هم په موږ د افغانستان د افغانانو خبره ده کوم د نور هېوادونو چې موږ کانفرانس وکړو دلته دننه او یو کې پارلمان امپیانو سره وغږېدو او دا چې دی دا هغه ټاور چې ورته وایي کلاک ټاور یعنې دا هغه دی دا تاسو ته زه وښیم یعنې دلته وګورئ ښه یعنې دا وګورئ دا ټول لندن په موږ سنټر کې یو د برطانیې پارلمان چې ورته وایي ګر چاپېره دا وګورئ دا ځایونه ګورئ دا خلک ښه بېغمه د شپې ګرځي حالانکې باران هم دی نو دا ښه د تفریح او د چکر یو ځای دی او ډېر ښه دا خبره چې د دنیا ډېر خلک دلته چکر ته راځي ډېر زیات خلک راځي دلته او د دې ډېر اقتصاد په دې ونه اوس موږ موټر پارک کړی موټر یو ساعت چې دی یو ساعت په 9 پونډه واني یعنې ته یقین کې چې یو ساعت په 9 پونډه واني دغه اختره یو ساعت موټر په 9 پونډه که 500 ساعتونه خوښه دا وته ګوري هر شي نه څومره پیدا دی او که چېرته 500 ساعت د پارلمان د 2 ساعتو 8000 پونډه وه د 2 ساعتو موږ دلته 8000 پونډه موږ سره ایم پي میټینګ نیولی د 2 ساعتو لپاره 8000 پونډه صرف د افغانستان د خلکو لپاره چې اوازې اوچت شي زموږ په وطن کې نور بحران نه نشي خلک هم د ولږې سره مخامخ نشي د دې خیراتونو نه مخلا شو او موږ خپل حال ځلې کوو خپل کوشش کوو زه یو خبره کوم دا بعضې اوس دلته حیاتان پیدا شوي دي چې داسې دی او هغسې دی تا پخوا واز نه یې اوچت کړی دلته دا پارلمان ته ښکاري دا د برطانیه ته یقین کې چې د دې مخې ته د 2019 کال کې ولاړم همداسې مې ورته ګوته ونیوله دې پارلمان ته ورته مې چې د تور دغه والا د کورتۍ والا موږ ته ستاسې پیسې نه دي پکاري خو خدای ته وګورئ زموږ وطن په بمونو مه ولئ موږ ته بمونه مه رالېږئ موږ امن به موږ غواړو چې زموږ بچیان په د امن په فضا کې ژوند وکړي نو موږ د قلم د لارې هر مشکل چې موږ خپل افغانانو کې باید دغه حل کړو او دغه خلکو چې دوی برطانیې کولی شي ځکه موږ دلته د دې سیاست لیدلی دی په نړیوال دغه کې ډېر اثر لري خبرې کې راشه که نه راشه مړه باید تاسو خبرو ته غوږ نیوئ ماشاءالله ډېرې ښې خبرې ډېرې مهمې خبرې زه خو دومره نه پوهېږم نو خبره دا ده چې موږ وروره دلته پراته یو دا موږ ته معلوم دي د امریکا موږ ته معلومه ده برطانیه موږ ته معلومه ده ټول ورانې هم دي کوي که دوی غواړي هېڅ شی هم نه کېږي په خدای یقین کې چې نمبر 1 شیطانان دي خدای هم دې اوس امن راکړي اوس موږ پرېږدي نه نو خبره دا ده چې موږ او تاسې او زه حیران دی د بي بي سي والا ته مې د بي بي سي دا د بي بي سي دفتر کوم ځای کې دی دا د بي بي سي دفتر کوم ځای کې دی هغه نیوز والا بي بي سي والا چېرته دي پښتو بي بي سي دلته دي بي بي سي نیوز والا یا کوم دي کې دفتر کوم دي کې دفتر دی بي بي سي نیوز او دا خبرونه نه وایي دا خبرونه چې وایي دا بغیر د شیطانت نه بل کار نشته ویسټمنسټر مرکز چې دا ښه نو ګورئ افسوس خبره دا ده چې بي بي سي نیوز والا نه راځي موږ له چې د افغانستان لپاره د خیر ته خو د بي بي سي نیوز والا ته کوم نیوز والا یې مسلمانانو اواز هر چېرته رسوي نه ته خو راغلی دا ګوره شیخه ده زه د بي بي سي یادوم که نه وګوره د دغه لپاره نه راځي چې د افغانستان یو د خیر خبره وشي د افغانستان کې د ورانۍ خبره دې راځي خیر دا زما میسج ورسېږي که نه ورسېږي پښتانه هم پکې کار کوي خو افسوس موږ ته راځي اکثر د افغانانو دلته پروګرامونه یقین وکړه نور دغه وایس امریکا والا دا نور ټول راځي خو دا بي بي سي والا موږ ته نه راځي په دې لنډ کې دا هم چې زموږ انتقاد شته دی او سالمه نیوکه پکې بیا موږ داسې نه یو چې ګنې بي بي سي نیوز چې دی دا د پښتنو خپل چینل دی د انګریزانو د برطانیانو چینل دی خو دغه نیوز کې چې تاسې کار کوئ دغه د بي بي سي په دغه کې چې ته کار کوئ چې دلته په لندن کې یو غونډه د افغانانو چېرته یو کانفرانس وي چېرته یو میله لږ سر راښکاره کوئ د خپل افغانیت هم کار کوئ هغې ته هم کار وکړئ موږ داسې نه ویو
او نه تاسو موږ په دې رانیسو چې یعنې تاسو ته موږ تنها افغانستان درکړي تنها برطانیه درکړي دې په خپل مفادات هم د دې وطن دپاره دا کوي نو دغه بي بي سي نیوز والانه زموږ ډېر دغه دی چې دغلته د افغانانو پروګرامونه وي لږه دا کیمره خیر دی زموږ طرف ته راته یو وخت کې خو م راته په 1980 کې ټول افغانستان کافر کړی و داسې تبلیغات هم د افغانستان په خلاف باندې کول د تورخم ناخوا ټول خلک درته کافر ښکاره کېدل خو اوس دا معامله جوړه شوه هر سړي په لاس کې میډیا ده نو خبره دا ده چې دغه زموږ یو ګیلم ده د دې خپلو پښتنو نه چې بي بي سي دا کې کار کوي باید دغه شانې کنفرانسونه دغه شي حاجي صاحب نو بس همدغومره خبرې وي خالي لندن آی مې خو ده او دا وګوره د حاجي صاحب سمندر طوفان دا دی راغلی دی او الحمدلله انجینر صاحب دا د علي وزیر فوټوکاپي ده چې هغه تور پنجابیانو په بندي کړی علي وزیر لر او بر یو افغان دغه کې چې دی په مابس کې چې 18 شهیدان کړي انجینر صاحب بالکل د هغې فوټوکاپي ده هغه چیرې ده ته چې شوی نه والله که څه به ښه د کنفرانس باره کې چې شوی یا دغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې کې دا خبرې وسوې چې په افغانستان کې کم کرایسس راغلي دي چې ماشومان د خپله د ساه ورکوي او خلک خپله زمن خرڅوي خپله پښتورګي د بدن اعضا یې خرڅوي او منګه سیاسي خلک نه یو افغانستان باندې باید بندیزونه ختم سي عام ولس ته نقصان ونه رسیږي 40 کاله کېږي چې په مختلفو نامونو باندې د موږ د افغانستان ولس ځورېږي مړ کېږي قتلېږي د سیمې هېوادونه ځینې ګټه پورته کوي او باید چې د بانکو سیستم او د ولسونو هغه ستونزو ته کتنه وکړي UK پارلمان او نړیوالو غوږ ته یې ورسوي او نور ملکونو سره په دې باندې سره نږدې سي تر څو د افغانستان اقتصادي او دغه د طبي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي ایجوکیشن د تعلیم ستونزې دي دا حل سي او لارې خلاصې سي من حاجي صاحب سمندر طوفان زما ډېر وخت مر کړی الله دې ډېر عمر وله ورکړي او د افغانستان ویاړ دی افتخار دی دا هغه سړی دی چې ډېرو ولایتونو ته په خپل لاس باندې هغه کونډه یتیمانو ته دغه رسۍ چنده رسۍ او دومره یعنې موږ په روژه میاشت کې لیدلې چې په افغانستان د روژې میاشت کې تکلیف هم لري شکر لري صاحب او په خدای کې په روژه کې دا په کونړ کوم ولایتونو ته تللی صاحب یاره خو څه وایم دا هرات و کونړ و ننګرهار و لغمان او اخواته انوار و قیصار و فاریاب و جوزجان و قندوز و مزار دې ټولو ته تللی ټولو کونډه یتیمانو ته چې کونډه یتیمان یې هغې دپاره کومک دلته مرګونه راغونډې ولته په خپل لاس وړي کال کې یو ځل دي په روژې میاشت کې دی او الله دې دا ډېره جوړ کړي ډېره مننه دوستانو چې ما سره